تاسې د کیبورډ پاسنۍ او منځنۍ لاندنۍ کرښه دا پڼې کې مې تاسو ته لیکلي دي د هغه مې چې دیر کړل د پلوې ګوتې یا د شهادت د ګوتې مسؤلیتونه دوه دي د نورو ټول یو دي ځکه دا کرښه لانډه ده خبره پوه شوئ چې ګوتې کېږدئ په هماغه ځای جي ایچ به منځ کې پرېږدئ په منځنۍ کرښه به ګوتې کېږدئ تېر درس کې ټولو په پاسنۍ کرښه ګوتې ایښې وي په داسې حال کې چې هر وخت که پښتو ټایپ کړو که انګلیسي ټایپ کړو ګوتو موقعیت هماغه ده صحیح شوه کله به ښکته کځوي او کله به پوست غځوو دوه مسؤلیتونه دي د پلوي ګوتې دال او زال او ری تاسې ګوتو جوړښت ته توپیر کړي د منځنۍ زال چې دی دا که په ښي لوس ښه پریس کولی شئ او یا هم په چاپ لوس صحیح شوه بله خبره ده چې نن ورځ لغتونه یا کلمونه تیریږو جملې لیکو صحیح شوه موږ ډېر توري زده کړل جملې هم ولیکلې لومړی خپلې ګوتې جي ایچ منځ کې کېږدئ دې نه وروسته روشئ کلم چې کېښو دا لوند دی لومړنۍ ګوته د ښي لوس کچني ګوته هرکزه کوئ چې پریس کېږي د ښي لوس لومړنۍ ګوته آفرین شه د ښي لوس لومړنۍ ګوته هم چې لوند دی هرکزه کړه چې پریس شول ګې بیا خانزه ګوته هرکزه شوه چې پریس شول مانزه ګوته او پلوه ګوته اوس تاسې دال پریس شو که نه ښه اوس تاسې زال ته هڅه وکئ منځ کې دی زال پریس شو په ښي لوس صحیح دی ښه صحیح دو بس تاسې خوښه دو اوس د چاپ لوس کچني ګوته د چاپ لوس کچني ګوته هرکزه کوئ چې لیکئ زوی بیا پلوه خانزه زی او ری ده پلوه شبس اوس تمرین کوي لکه تیر کې مې چایلی وو رایټ نه درې وره لیفټ نه درې وره بیا منځ نه درې وره یعنې وروسته چې تاسې یود شول بیا تاسو ته لغتونه در کوم پرله پسې تمرین